په یاد کنفرانس کې د هلمند پوهنتون علمي پلاوي په پوره مسؤلیت ژور علمي تحلیل او معیاري څېړنو سره ګډون وکړ چې د منل سوو مقالو د ارزونې له مخې درېیم مقام ترلاسه کړ. دا لاسته راوړنه د هلمند پوهنتون د استادانو او څېړونکو د دوامداره علمي هڅو د څېړنې کلتور د پیاوړتیا او علمي چارو ته د ژمنتیا څرګندونه ثبوت بلل کیږي. د هلمند پوهنتون د علمي بریا ښیي چې نوموړي پوهنتون د معیاري تدریس ترڅنګ د څېړنې نوښت او ټولنیزو اړتیاوو ته د علمي ځواب ویلو په ډګر کې هم روښانه لیدلوری لري او هڅه کوي څو د ټولنې د مهمو ستونزو په ځانګړي ډول د روغتیا او درملو د سم استعمال په برخه کې رغنده رول ولوبوي. په همدې ترڅ کې د لوړو زده کړو وزارت لخوا د علمي کنفرانسونو، څېړنیزو پروګرامونو او د پوهنتونونو ترمنځ د علمي سیالیو د زمینې برابرول د ستاینې وړ بلل کیږي، ځکه دا ډول هڅې د علمي ظرفیتونو د لوړولو، د پوهنتونونو ترمنځ د سالم رقابت او د علمي مرکزونو د پیاوړتیا لامل ګرځي. همدارنګه د ملي خصوصي پوهنتون د رهبرۍ او علمي مدیریت له لوري د دې مهم کنفرانس تنظیم د علمي معیارونو رعایت او د څېړنې ارزښت ته ځانګړې پاملرنه د قدردانۍ وړ ده چې د هېواد د علمي فضا د پراختیا او د سالم علمي بحث دودولو په برخه کې مهم ګام اخیستی دی.